پاکستان کې د الوتکې غورځېدنه، اشرف غني ولې پرې خفه شو او خلک څه وایي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. دا مطلب له شریکېدو مخکې مو که زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. پرون په پاکستان کې د پی آی ای شرکت یوه لویه الوتکه چې له لاهور ښار څخه کراچۍ ته په لاره روانه وه او 99 تنه پکې سپاره وو، منزل تر رسېدو مخکې د کراچۍ په ښار کې ولوېدله چې پکې ټول سپاره کسان ووژل شول او ټول وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. په هر حال څو ساعته وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دغه پیښه سخته خواشیني څرګنده کړه او ویلي دي د په خواشینۍ سره خبر شوم چې کراچۍ ښار ته څیرمه د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو پیښه کې مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. انا لله و انا الیه راجعون. د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د دغې دردناکې پیښې د قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو کورنیو غړي یې له لاسه ورکړي او همدارنګه د پاکستان حکومت د خپل خواخوږۍ او غمشرکۍ مراتب وړاندې کوم. د افغانستان ولس د دغه پیښې د قربانیانو د ویرجنو کورنیو حالت درکوي او زموږ ملت او حکومت په دغو غمجنو شیبو کې د پاکستان او د پاکستان د خلکو او حکومت ترڅنګ ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې بل لور ته د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له هغو ټولو نړیوالو مشرانو مننه کړې چې د دغې پیښې په هکله یې د خواشینۍ او خواخوږۍ پیغامونه پاکستان ته لیږلي وو. عمران خان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي پاکستانیان د نړیوالې ټولنې د مشرانو ملاتړ او همکارۍ ته د قدر په نظر ګوري. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو پورې ښه وخت.